دا به زمونږ د وطن وي دا بیا خو پرېمانه دا زمونږ د وطن دی زمونږ د وطن د خو ګران دي چې خوړی نه شي خوړی نه شي دا زمونږ د وطن میوه خو باید همداسې وي او زمونږ وطن ښه میوه چې د ټول بل ملکو ته زیات ګران دي او بالکل راشد ستا مرکه اوس ګوري څه ورته ویل لري ګوري یې څه ورته ویل لري زه به ورته ور واستوم څه راته ووایه ښه راشد خان ارمان ستا یو لوی مینهوال دلته شته دی چې خپله د کراچۍ کار کوي خو ستا مینهوال دومره دی چې اکثر د په دغه کراچۍ لګولی دی هماغه کس چې هغې کې دیاړي کړې وه مزدوري کړې وه په نه هغه بټیو کې هغه راته تحفه راوړله او دا ترو هغه دی لاړو ما کشکو خو لاړو ووتو یوه خبره را سره وکړه چې دا نوواله وه دیاړي مارې په 50 روپۍ کې نه د تا نه زما 80 روپۍ د شوې راکړه 100 روپۍ بیا ګرانه ده ها ګرانه ده ها ولې په بیا یې ورکړې سړی غریب دی یو کار نه کوو په دې هغې کې ټلیفون شمېره ستا ورکړو په میډیا کې دا څو چې میلمانې ټول ستا خواته راشو چې دومره ولې نه موږ خو همدې دپاره یو ښایسته حجره هم جوړه کړې ده او بس تاسو هر وخت راتلی شئ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د جمعې مبارکه ورځ ده او په افغانستان کې د عرفې ورځ هم ده ځکه چې سبا به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي په ځینو هېوادونو کې چې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ وه هغو ټولو مسافرونو ته چې نن یې ورځ اختر وه هغو ټولو ته دې ډېر مبارک وي نن به موږ د اختر شپه او همدارنګه د سبانۍ د اختر ورځې لپاره د افغانانو په خاصه توګه د جلال آباد د ولسونو دغه تیاری راخلو تر تاسې رسوو راځئ نن د مخابراتو چوک نه تر تلاشۍ چوکه پورې ورځو او د ځوانانو سره خبرې اترې کوو تر تاسې رسوو راسره پاتې شئ مجاهده جالبه ورځ خو په دې ده چې هم د عرفات ورځ ده هم پکې باران دی او هم پکې دوړې لګېږي او ځوانان راوتي دي سوداوې کوي ګورو چې په دغه سوداو کې به څه وي چې موږ یې هم واخلو دا څه دي دا په څو دی په 120 ارزانه نه ورکې 50 روپۍ صحیح ده ولې غوسه ولې دا استعمال په څو راکې راته دا څه او څنګه دی اختر ته د تیاری نیولې قرباني دې ورته کړې ده که نه قرباني انشاءالله کوي ډېر خوشحاله یې کړلی بس ښه ته خوشحاله یو اختر ته خامخا به خوشحاله قرباني ته کوې که مور پلار دې کوي پلار یې کوي ډېره مننه وروره خوشحاله اوسې سلامت لره درنو ملګرو تاسې راځئ مخکې ورځو دا خولۍ په څو ده وروره څنګه یې تکړه یې نوم مبارک دی ابراهیم د کوم ځای مراورې او مجاهده هغه بل چې تللی و مراورې ولسوالۍ دا شپه هم چې پکې وکړه دا د هغه ځای دی هغه د پل نه هغه اړه چې تللی و مراورې ته ډېره ښایسته ولسوالۍ ده ډېره خوندوره ولسوالۍ ده شنه ولسوالۍ ده او کونړی سیند چې پرې بهیږي هغه یې لا خوند یو په سوچنده کړی ښایسته کړی یوه خبره را سره وکړه چې دا نوواله وه دیاړي مارې په 50 روپۍ کې نه د تا نه زما 80 روپۍ د شوې راکړه 100 روپۍ بیا ګرانه ده ګرانه ده ولې په بیا یې ورکې سړی غریب دی دا برابره ده صحیح یعنی سودا دې نور هم کړې ده لکه چې اختر لپاره چی دې کړې دي چپلکې مې اخیستې نور دې چی اخیستې بس دغه څادر مې اخیستې ځان ته دې اخیستې که نه د کور کوم فامیل ته دې نور هم کړې ده سودا نه ما ځان ته اخیستې ځان ته دې اخیستې او نور به چی کې ده خیره قرباني کې الله مې دې نصیب وکړي ولې نه کوم او غاړه دې څنګه خلاصه پرېښې ده غاړه بس غریبي ده ماما که نه نو چې غریبي ده غاړه خو ګریوان خو یله نه پرېږدي زیاته وتړم اجازه ده اجازه ده ولې مهرباني یاره کور دې ودان څومره ښایسته ځوان یې او څومره ښایسته سره ښکاري اوس وګوره ورته دې ته ښه مجاهده دې ځوان ته وګوره اختر ته ځان ته کالیم کړي دي هر څه یې کړي خو ماته یې نه دي کړي ماته څنګه نه کې راته اوس بیا درله وکړم هېڅ خبره څو جوړې راته کې چې څومره مې وسه وشوه یو جوړې راته کې کیمرې ته وګوره هغه و یو جوړه کالي درته کوم کوي یې درته تکړه ځوان دی ډېره مننه کور دې ودان رب دې سلامت لره خوشحاله اوسې څوک ولې دا د غلط ښکاري ښه ښایسته ځوان دی کار دې اړي کړی ده راغی دلته درته پیسې هم درکوي او ورسره څه کوي اوسي درنه بیا شیر درته درځي شیر کوم شیر درته یاد دی
رحمان بابا شیر بدل رحمان بابا شعر درته یاد دی او یو شعر خو راته ووایه یو ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته چې په زړه کې د صاحب نه وي رحمانه او ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته ګناه نشته چې په زړه کې د عیب نه وي رحمان عیب څه معنا ها عیب څه معنا عیب معنا دا چې په زړه کې د خلل نه وي یعنی څه د زړه کې چې زړه دې پاکي که نه زموږ زړونه د افغانانو خو پاک دي که نه موږ خو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو خبره خو دې صحیح ده خو د رحمان نظر جدا دا اورې بل شعر دې څه ویلی ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه شته دی د رحمان نظر جدا ستا جدا ده واه 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 او دا راته ووایه چې دا اوس چې راغلی د کوم ځای نه راغلی زه بټۍ نه راغلم بټۍ نه راغلی کار دې وکړو شو کار دی څو ورځې کار دې وکړو 3 ورځې کار مې کړی 300 روپۍ درکړې ده همداسې چې 1800 روپۍ 1800 افغانۍ په 3 ورځو کې وګټلې ها ما ورته هم ورځي 3 ورځې کې 1800 افغانۍ ګټي موږ په 3 میاشتو کې هم نشو ګټلی سخته نه ده زموږ دپاره یو خبره درته وکړم چې په سختۍ وګټې هغه سخت خوند هم کوي تا نه زما لاسونه اوس هم ډېر تڼاکي ته دې خپل لاسونه وګوره زما وګوره ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوس درنو ملګرو راځئ دغه ځوانو چې خبرې وکړلې واقعا چې د بټۍ نه راغلی او یو څه ستړی هم ښکاره کېده او ځان ته سوداوې کولې ما ورته ویل یو جوړه ماته مه کړه سلام علیکم خرج محترم خاص دی خیرت دی جوړې دا راته ووایه چې موصوف عطر در سره شته موصوف باندې ولې سره نشته دی زما خو بل یو سره نه لګېږي موصوف ډېر ښایسته دی شته دی اگر ته معلومات کېږي چې دا به پیدا شي ښه شی زیرزمینۍ کې شته زیرزمینۍ کې ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره موصوف عطر مې پیدا نه کړه درته مې اخیستل نه مې سپری ورسره دا لیدلی دی هماغه یو ځای دی د یو ځای لیدلی 950 افغانۍ ورکوي ورته همالته اوس بیا روان کړی یم هلته یې راته واله موصوف عطر دی راځه هغه مجاهده سولې دپاره د اختر هغه نه اخلي دا خو غټ دي خو واړه واړه به چېرته دا دي که نه دا صحیح دي اخلي سلام علیکم تی راته اخلي که چې درته واخلم خرش نقد به ځان تاوان کوم اوس ګورې ورته ښه راشه چې راته اخلي څه دې خوښه وي اول خو ستړی یم شي خیر سي اختر دې مبارک شه ستا دې هم مبارک شي کوم اختر تیر که راتلونکی نه دا راتلونکی ها که نه خو مشخص کوی صحیح دی ښه چې راته اخلي دی کې اوس څه دې خوښه وي واخله تا ځان ته چې اخیستی دي ما تر اوسه څه نه دي اخیستي اختر ته دې کالي کړي دي که نه دي هو کړي بالکل کړي مې دي ځان ته خو دې نه دي کړي نه ځان ته مې نه دي کړي اختر ته مې کړي اختر ته دې کړي ښه دې کې اوس راته چې اخلي ته راته واله ستا څه خوښېږي واله چې هر څه تا راواخلو هغه څنګه وایي چې ما ته په سرو زرو منظور دي که د جانان د لاسه خاورې یې وي نه نه تی واله زه به درته واخلم خو تی راواخله تحفه داسې نه چې سړی راواخلي او بیا هغه والي بیا خو دا فرمایش شو او زه فرمایش نه ورکوم زه تحفه اخلم واله یو چې راته واله زر کوه کمره کې به بیا نشر کوي که نه زر کوه نه تی خوښ که زه درته اخلم زه درته اخلم صحیح دی نه تی راته مه اخله زه درته واخلم مننه ښه زر کوه ما ته یو چې راخلم واخله یو شی د دې زړه نه دی اصل کې که نه ګوره ښه چې کله تا فرمایش ورکړو چې دا شی راته واخله نو ته بنګړي اخیستل زه به ورته بنګړي والم بنګړي واله زما یو وریره ده دغه مجاهد لور ده او په موږ دواړو دومره ګرانه ده چې هره ورځ ځو نور څوک هم ذهن کې نه یم هغه زموږ ذهن کې ګرځي خو ته یې راواخله ورته زما وریره ده ورته ویسه ها زه به یې ویسم ځان مجاهده کوم رنګ صحیح ده شین دا غټ دی یو کلنه ماشومه ده مړه یو کلنې راواله استاد دته شنو یو کلنه ماشومې دپاره چې راواخله مخلص مه خفه کوه راواله مجاهد راځه د دې اصل کې زړه نه دی کیسې شروع کړي دي راته نو ته راته نه اخلې نو یو ساعت دې تېر که ډېره مننه درنو ملګرو اصل کې د هغه اخلاص مې کتلو واقعا چې له اخلاصه ډک ځوان او خبرې کولې غوښتلې چې یو څه راته واخلي ما صرف په عذابولو نور مې ورسره شی نه کول سلام علیکم وعلیکم السلام دا به څو دي وروره ډېر ریټونه ته وایم که یو چې کیمره لګېدلې ده کیمره چې لګېدې 200 روپۍ 200 روپۍ که افغانۍ روپۍ کلدارې ته ویل کېږي کلدار هغه پیسو شو ده ها 200 افغانۍ صحیح دی ویلو نه علي سلام علیکم څنګه یې ته ژوند چارې څنګه دي ښه دي او چېرته راوتی یې د خیره کار کې کومه ده بنګړي خو مې دلته را پیدا کړل دا به څو دی
دا په لس او دا په څو دی دا په لس دوی باندې خلک څه کوي زه خو ګیره ګمونځم دا دی ته نه وایې چې ګیره د چی نه جوړه خو ویښته دي نو ډېره مننه او دا په څو دی دا زه استعمالولی شم ولې وی یو رقم دی موږ چې استعمالوو لپسټیک ورته وایي چې ورته وایي دا په څو دی دا هم په لس دی ماشاءالله ماشاءالله پیسې نه لرم ګنې ډېر ښایسته شی دی پیسې نشته نو څه وکړو یاره مړه ته خو دومره ووایه ورته یو دانه واخله ورته پیسې نه اخلم پرېږده سړی اوس چې کېده ته چې خو وایه که نه راځه وایه رابېولو سلامونه درنو هېوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې ښه راځئ سلام علیکم بادام څنګه ورکوې بادام ما د ګور نرخ معلوم دی زه ورته ویم په 315 افغانۍ خپله درته راغلي دي او په 400 یې خرڅې صحیح ده که نه دی همدا ریټ دی که نه ما پرون یو کارټون وړی ځکه یې راته ریټ معلوم دی او هغه راته ویل چې په دې دوکان ته مې وړي چا ته وایه ما کور ته خو یو کیلو هم نشو وړلی او دا څنګه دي کیلو 200 چی ډالر افغانۍ نه په څو دی ما نه کیمرامین ورکي سړی دا چی دی دا وطني نخود دی وطني نخود دی رنګ دې پکې ډېر اچولی که نخود دې پکې ډېر اچولی نخود پکې زیات دی نخود داسې راته وښیه چې رنګ پکې نه همدې کې رنګ نشته وطني دا هندي دی دې کې رنګ دې کې رنګ اچول شوی او دې کې دا خو لا ساده ښکاري ما ته نه دا ساده نه دی دغه ساده دی ښه او دا په څو دی دا کابلي دی 100 روپۍ 100 روپۍ او دا یو نیم 100 روپۍ یو نیم سل او بادام کیلو په څو دي بادام خرڅو کیلو 3.5 روپۍ امریکایي دی امریکایي دي 3.5 ګران نه دي والا بادام ګران دي نو په 130 روپۍ کیلو ټول په 5.5 افغانۍ وایي ټول وې سړی اخلي قیمت خود ده نو 5.5 افغانۍ خبرې په دې وخت کې چې ګټو 10 ورځې به کار کوو ورته چېرې باندې سکي که زه در باندې اوس کومه راوړو زه ډېره مننه کور دې ودان اصل کې دې شوخي وکړله ښه دې غوښتل چې ګپ راسره ولګوي او اول نه راته ویل چې چی خورې چی سکې نو زه تابعدار یم کور یې ودان د افغانستان په خاوره بیا د پښتنو په سیمه چې کوم زلمی را لوی شي هغه ته دا چلنج ورکول زه یم بېمانه ده چې ته ورته چې ما د چای راوړه ما د ډوډۍ راوړه دا خبرې نشته خو داسې پازابومه لږ لږ ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ دا په څو دی او دا په څو دی او دا دا ټولې په څو راکړې راته دا ټولې ها دا ټول به وشمارو درته کنه نه همداسې راته ووایه دا خو نه معلومېږي څونه ده ټول په څو حالې مجاهد خبره کوه 280 افغانۍ 280 افغانۍ دا یو کارټن 240 افغانۍ ده څو روپۍ راکړې خبره ته وکړه که نه دا چوټل هو چوټل نه معلومېږي څونه ده خو ته راته ریټ ووایه چوټل ها دې یو ریټ وایي درته ها چوټل 4,000 دا یو دانې درته په 115 افغانۍ حساب کړه کنې حساب یې کړه دا څو کارټن دي دې کې کارټن خو نشته دی کارټن ما اړولې دي کارټن پکې نو کارټن دې کې ته راپاڅې دې کې کارټن درته ښکاري کارټن شته دی دلته ورور نشته دی څه چل به شي کارټن خو هغه دی که نه داسې ووایه چې د 10 کارټونو مال مې په دغه کې اړولی ته دې کې 10 کارټونه مې اچولي دي کومه دي کارټون نه مړه دا خو ځوان دی دا خو د بازار ځوانان دي ولا کې خطا کې شي ښه کوم یو پکې فري شته دی دې کې چې ما ترې راکړې وده نه پیسې کومې دي پیسې چې راځي ته راکړې وده نه چا نه راشه یو دانه را باندې سکه راشه زه در باندې سکه مسکه زه یو الکوزی راواخله مسکه زه الکوزی راواخله الکوزی
دا شانت نشکما دا شانت نشکما دا زور وګوره نشته ورسره اوس ما درته چې تی والا تا ونس کلو ما دا راوغه تی پیسې ورکړ ورکا پیسې ولم ورکا ارشتریم ورکا کنه مجدوال واغله مجاهده ونه لاله دي خرچي ونه کړې مونږ دې خرچو زر کړی وډه مې نه کړې سمې خرچي خرچي کړې دا ورته چې کو صاحب دې پیسې ما ما ورته مې وای نه غسته دونه وخت دې پیسې دونه زړه دیو کې چیرته دې سړیا پیسې دې ما خپل نس کو و دې لیدو واغله وسه دینش کوم بیرته ډېر مننه کور دی ودان جوړي دا چا دی دا څو دی یو سلاوي سل افغاني راکې سلاوي وړو کې به کم کې کم یې والے دا کتره شه دا څو دی دلته راشه مجاهده هماغه کس چې هغه کې دیاړي کړې وه مزدوري کړې وه په نه هغه بټیو کې هغه راته تحفه راوړله او دا ترو هغه دی لاړو ما کشکو خو لاړو ووتو هغه دلته چې موږ سره مرکه وکړه لنډه مرکه هم چې وکړله ورسره وویله چې دا دی ته وګوره ورته د افغانانو اخلاص دی خدای پاک همدغسې برقرار لري ژوندي دي وي سلام علیکم والا چې کاکا ته څنګه یې جوړې ژوند چارې څنګه دي د کوم ځای د کیمرې ته لګرا مخامخ شه بډی کوټې څنګه وینوانی څنګه فلاج خدي ځواني خسو خټکیم صحیح دي دلته پراته و کوم ځای کې بیسودو کې نو دومره خسته او د ګل وطن نه راغلی بیسودو هم خدای اوس موسم د اغیز دي اوس خو دې خو څه مشکلات ښه او څنګه د قرباني به څنګه وي یاره قرباني زه لازګاډي کار لازګاډي کار کوي یعنی پاتې دی سکال یعنی زمان پاتې دی زه دواړه یو شی الله دې رحم او الله دې رحم وکړي نو کبه راتلی ښه ښایسته غوښه در باندې خوړی شو هغه هم د سیرلي او د غویي او درد شي او که چې غوښه راته راوړه نو زه به د بسته غوښه راته راوړم ښه ډېره الله دې کامیاب کړه الله دې ډېره او ډېره درکړي ډېره مننه چاپړې پوښتنه وکړو دا په څو دي وروره څو 350 دا په 350 دي 350 دي اخلي ب 350 اخلي نه اخلي هغه ب 350 نه اخلي بس 400 اخلم بس 300 لږ ډیر دی ورکی 400 نو 310 در کومه ودی نور کمیږي نه صحیح دی ډیر مننه الله دې ونازو کور دې ودا الله دې ونازو چې ان شاء الله ان شاء الله وسه حتی څنګه یې څه درځه را سره همده سه ولی لک پاس کړه چې وخت دې ښکار شي ایو خو په دریم چت ولاړ دی نړیوال چې لاس عمر وګدو رابطه شي کې دا یوټیوب کې تشکیل دی هغه به روسه خبرې کوته څنګه راوته همده سه شي کې همده صاحب کالي پسه بازار ته راغلی او شي دی واغسل کنه نه کم دي پیسې نشته ده پیسې نشته ده ها او نه هیڅ هم نشته ده دا په څور کې ده هلته اتیا روپۍ ول منل دراغله ملارزار سلو په دې ده بدل کو ګوره ښه بدل کو شی دا سات تا دې بل راوړو کاروان ها ها دا زیر برانی په څو ده وروره دا په څو ده 50 دې کې هغه نشته چې نستوڼي ونه لري دا دی که نه دا دی دا خو مې دی که نه بغیر نستوڼ والا کوم یو دی جالي والا وړي کنه دا خو هغه دی که نه وړوکی دی ایکسټرا لاس راکړه راته دې کې ته ما ته غټ راکړې دا نه چېرته بچ شو
دا جالۍ نه ده که نه دا جالۍ نه دا شی او راکړه د ښه شی راکړه ښه شی دې ولې پټي ښی دی ولې دې پټي ښی دی چادروالی بیا به دېش درکړم او څلوېښت درکړم خو 10 روپۍ نه خو زه هم زیاتې نه درکوم که نه ته راوړه یو ځل یې وګورم یو ځل یې وګورم ته یو ځل یې راکړه چې ویې ګورم څنګه 10 والا دی په څو دی دا 80 روپۍ راکړه ښه دا په 40 دی ښه دا د پلاستیک کې واچوه 50 روپۍ صحیح دی او دا په څو دی 60 روپۍ دلته په 60 بل ځای کې په 10 دا ولې بل ځای کې لس والا کوم یو دی دا واچوه هغه باندې څه کومه دا واچوه لس راکړه هغه یې څه که دا واچوه 60 راکړه دا څو 3 دا 60 دا څه شی دا 3 دانې 50 روپۍ کېږي اوس 100 روپۍ درکړم او یا روپۍ راکړه شلګونه که چېرته لسګون درکوم نه ښه وابېلم که نه په څو به یې راکړې راته دا دسمال په څو دی 160 روپۍ 10 روپۍ 160 10 خو ګران دی نه 10 نه 160 روپۍ کاکا 10 دې خپله وویلې وی نه ویلې 10 نه وی ویلې مجاهد 2 دانې 50 روپۍ راکړئ صحیح دی 2 دانې 50 روپۍ تا ویلې زه راکړم نه کاکا تا ویلې ولې دا څه چل دی وی نه ویلې 2 دانې 160 روپۍ نه هغه د کیمره کې ریکارډ شوی تا 10 روپۍ ویلې زه 10 کې راکړه 2 دانې راکړه 10 روپۍ دي دا نه ویلې 80 روپۍ 200 روپۍ کېږي ولې 200 کېږي 200 روپۍ کېږي کاخلي 10 روپۍ ورکړه دې ته ها کومه یې وه ها 10 روپۍ د دې ورکړه ورته 10 د دې او 10 به دې نه وي دانه والا 10 روپۍ دا نه دی کاکا دا نه 10 روپۍ دا شاید ولاړ دی دا مونږ په څو راوړي دي تا په 50 روپۍ دې کاټه بس دی نو څه کې اوس کاکا 50 هم نه دي راوړي په څو دې راوړي دي دا مونږ په شپې دې ګټه ورکړه ښه څو ورکړم 50 روپۍ دا اوس دا چې ورور ویل صحیح دی نه اوس به د هغه خبره نه ماتې ولې شپې 2 دانې شپې نه پوښتنه کوردی تا ته ما څه ویلې دي تا صحیح دی تا ورته 2.5 زره ویلې خو 2.5 زره خو څوک نه اخلي که ولې نه اخلي دا کاکا شی مسما وخت په 1200 ویلو په شپږ سمه واخ 600 صحیح دی چې 50 دی ویلې 50 روپۍ زما شو صحیح دی نه کاکا کاخلي 100 روپۍ درته کېږي 100 روپۍ جوړه ها وګوره وای او ښه ښه دا صحیح دی ډېره مننه رش دې ډېر را جوړ کړی او مجاهد تل دلته راشه دلته راشه دلته راشه یو شی مې صحیح داسې راوړه داسې مجاهد داسې راوړه ته دلته هم شته دی د افغانستان د ملي لوبغاړو عکسونه یې په خپلې لړۍ لګولي دا چا ده دا چا ده دې باندې څه ته راوړه دا لړۍ لږ راوړه دی مجاهد راځه دا چا ده دلته راشه راشه راوځه راځه دا خو دومره درنه ولې ترې نه ووینځه دا چا درته لګولي ده ولې دې لګولي دي کوم یې ډېر خوښېږي راشد او فضل حق فاروقي راشد رحمان الله ګربز او بل دې څوک لګولی یو راشد دی یو ګربز دی یو د فاروقي دی فاروقي کوم یو لوبه ده باندې ډېره ښه لګېدلې ده ټول یې ښه لګېدلي دي کوم یو ښه دی بس د راشد دا چکې مو خوښېږي وله د راشد چکې دې خوښېږي هغه یو قدم چې مخکې راشي داسې چک ووي هغه پیل کې ډېر ښه وي او وکټه چې واخلي ورکټه دی ولې بس هغه دې خوښېږي راشد ستا مرکه اوس ګوري څه ورته ویل لري ګوري یې څه ورته ویل لري زه به ورته ورواستوم څه راته وویل ښه راشد خان ارمان ستا یو لوی مینوال دلته شته دی چې خپله د کراچۍ کار کوي خو ستا مینوال دومره دی چې اکثر د په دغه کراچۍ لګولی دی او دا دې پیسو اخیستي وو نه چا داسې درکړي وو دکاندار ښه او څو روپۍ دې ګټلي دي نن 200 ماشاءالله بیا خو دې کار کړی دی او د کوم ځای د کونړ د کونړ یې کونړ کې د کوم ځای وټاپور ولسوالۍ د حاجي صاحب د کلي دی د وټاپور د کلي دی مجاهد ځای ورکړه شاته ځای ورکړه
خاطر د وټه پور استه او. وټه پور کې د کم ځای وټاپور کې د پورو کلی ها پورو کلی پورو کلی ښه نن د سودام کړی دی وڅ او چې دی اغستې دي دا تیل دی چیرې دغه دی ښه او قرباني کې کنه کې نن څه کار نه ولا پاتې دی پاتې ده بیا ما تا خو یو شی نو ما هم نه د کړی تیم نه کې سره تا خو ته بلا کالی کړي ما کالیم نه دی کړي موږ نه کالی کلی نه سپلای چی هم نه دی دا څه ویل کا ما هم نه دی کړي کنه بیا ته ما سره ګرځه ما تاسو یو شی نه ما هم کړی دیم نه دی کړی درشته سپلای چی هم نه دی کړی او قرباني هم نه کوم صحیح دی صحیح ما سره ګرځم ډیره مننه کور دی ودان الله دې سلامت لره دا ځوانو همت یې کو خواري کوله او په نره یې کوله هغه پرویز بهسودوال لوی کنه همت کوه خواري کوه په نره یې کوه ژوند حق دی زندگی کوه په نره یې کوه نو بالکل حق دی او مزدوري دی وکړي همت دی وکړي او کار دی وکړي زحمت دی وباسي مجاهد راشه چې ګرم بازار ته یې دننه کړم راځه تاسې راځئ سلام علیکم خی د کامې ګوړه خرڅوئ ښه ما ته د بیسودو ګوړه راکړه د کامې نه خورم دا د کوم ځای ده دا د کامې ګوړه ده کاموال څخه موږ ډزې کړي دي که نه هغه سودا نه اخلو دا خو مې سره شوخي وکړله په کامې ولسوالۍ زموږ د ننګرهار نوم جوړ دی کامې ولسوالۍ ده چې زموږ ننګرهار د ځانګړې ښکلا ورکړې ده او کامې ګوړه نه یوازې دلته په ټوله نړۍ کې مشهوره ده او تا چې دا ګوړه ما ته راکړه رښتیا دا ټوله همداسې ده که صرف همدا یو چکۍ پکې ده د رښتیا و چارک په څو دی څومره ګرانه ده ها که خبره ته وکړم ته موږ نه دلته پیسې اخلې زموږ ځای ته چې څوک راشي موږ چا نه پیسې هم نه اخلو خیر څه خبره نشته یو چارک خو دې وخوړله مېلمه وګڼم جو نوشابه اوس کې زه هم مېلمه یم اوس که نوشجان شي نور ورته چې راواخلې هغه مې نه هله ګوره په تندي کې ورته 12 بجې شي اوبه مې دي نه اوس څنګه په کار یې ولې نه نه یم په کار مال یو چارک خو دې سره وخوړله نو خو دې راته راکړې ما خو خپل لاس نه دی وروړی خو ګوره دې صدقه و ما دې راکړه ما وخوړله دې به ثواب وشي صحیح دی اختر دې کالي کړي والله اختر کالي باید اتمن سړی وکړي اختر ته او ځان ته خو دې نه کړي ځان ته مې کړي دي اختر ته مې کړي دي دواړه له مې کړي دواړو ته دې کړي او قرباني دې اخیستې که والله قرباني خو په ما نه کېږي خو کور دپاره مې یو مال اخیستی دی زه دا نه یم چې پتا کېږي مار دې قرباني ما نه کېږي قرباني په ما نه کېږي مالې خود پتا نه کېږي قرباني څاروی دې مالې اخیستی که نه اخیستی یم دی یو دانه څاروی مو واخیستی او والد صاحب دې ژوندی دی شکر الحمدلله الله دې ورته اوږد عمر ورکړي څنګه و څاروی ښه و چاغ و ښه دی ګزاره کوي بس یو سل شل یو سل دېرش کیلو دی ماشاءالله ماشاءالله یو کار نه کوو په دې هغې کې ټلیفون شمېره ستا ورکړو په میډیا کې دا څو چې میلمانې ټول ستا خواته راشو چې دومره ولې نه ولې نه ولې نه موږ خو همدې دپاره یو ښایسته حجره هم جوړه کړې ده او بس تاسو هر وخت راتلی شئ یعنې موږ ملګري دوستان در سره دي که ملګري دوستان دي هغه هم راتلی شي مشکل نشته اچھا ورباندې وخوري بیا بس چې اختر کې حلالېږي هماغه خوري خلک که نه اختر کې ډېر شیان حلالېږي که نه اختر کې بس غوښې دي دا غوښه اختر دی همدا غوښې به وخوري بیا دا هم چیز یې دا شیان دا خو هسې نه خلک وړي اختر کې بس دا هم درته دغه چیو سره زه خو یې وسه نه لرم والله بس زه نن تاریخ جوړ کړی شی ته یو کار وکړه ما په ژوند کې دا شیان نه دي وړي نن راته یو پنډ جوړ کړه دا اختر به موږ هم رنګین کړو ځان دپاره ځه ای ورور بادام شته هغه ښه بادام یې کوم یې ته راوباسه امریکایي راونه باسي امریکایي 400 والا نه امریکایي پکې نشته دی هسې بنیم امریکایي دي دا کیلو په څو دی شپږ کیلو دا راته واچوه او نور شی دي نور پکې دغه سیمیان دي او دغه چاکلیټ دي ای وروره ته چې یو 10,000 افغانیو پورې راته شی برابر که ښه څومره چې بس کېږي هماغه نه ورته واچوه 10,000 څومره چې بس کېږي ډېر مې وچېړو خو ګپ لږه وګوره سړی مې ډېر وچېړو ما لږ شانې ورته وایم چې 10,000 او 15,000 بیا اخره کې راته وایي چې لږ ګزاره وګزارې مو ته څه شی کې خدای غټ زړه دی له تا وړاندې ما دا خبره ما د لیدونکو ته وکړه چې افغانستان په خاوره پیدا شوی وي
او بیا په ننګرهار کې او بیا په پښتنو سیمه کې هغه ته دا چیلنج ورکول ډېر عادي خبره ده چې ته ورته دا شی راته وله دا وکړه هغه وکړه مشکل نشته دی دا خو موږ به 2-3 میاشتې کار کوو خو د ملګري هغه باور چې په موږ هغه پوره کوو له تا ډېره مننه ځوانه رب دې سلامت لره ژوندی اوسې کور دې ودان خوشحاله اوسې ډېر تکړه ملګری دی ولا چې الله دې ژوندی لره ډېر تکړه دی 10,000 افغانۍ مې ورته ویلې واله بس مړه نو بهم کور ودان کور یې ودان ډېره الله مو ژوندي لره سلام علیکم نکریزې خرڅې دا نکریزې څنګه دي سلام علیکم روښۍ جوړې خاص دی خیرت دی سلام علیکم جوړې کوم ځای نه راغلي مارګینونه او مخکې د چي د عمر تېرو پېښور کې ځکه خولۍ نه مې وپېژندل چې ټول هماغه ځای راغلی هغه ستا چې په اصطلاح هغه دلته دی راشئ ګلان مې ورته وکرل زه خیر دی دا پکې راځي بس جګوی بیا ښه پېښور کې کوم ځای کې وي مرتاج آباد گلی نمبر 10 زخمی چوک او کور کې نمبر ونه چې ته کور کې اوسېدل څومره وخت تیر کو یار د سوي چې 10 کاله تیر کړی 10 کاله او ستا عمر خو 10 کاله نه دی یار زما سوي چې 2 سال کاله عمر باندې شه په میډیا ته ونه بس چې 2 سال کاله چی شه دی ویلې ولا کې دغه 2 سال کاله عمر او چوپ چا دمو کوم ټیم کې دی ته خو اوسم د سی لکه تلس کلن شل کلن الله دې عزت کوي نه درشته اوس 2 سال کلن نه دومره ځای مې دی خدای مې څه دکان کې را سره دی او اکثر چې زنانه زه دا غم څه چې هم چې بيخي هغه چې د ځکه ملو شوی چې بيخي چې هم نه لیدل بیا هم سیونی باندې مهربان چې تاسو سره غب شپ الله دې ونازو ټول ودان اوس راغلی وطن د خوشاله ډیر وخت کېږي چې راغلی دی 10 سال 10 کال کېږي دلته راغلی او شکر 10 کاله پیدا مې صاحب شو 50 10 کال ویلې 10 کال 10 کال دی ویلې هغه د کیمرا کې شته ډیره مننه ځوانه الله دې سلامت دې کور دې ودان لیدو دې خوشاله شوم خوشاله اوسې ډیره مننه ته څنګه یې دا چې څنګه راغلی ځوانه څنګه یې چکر دې راغلی چکر دی وو نوم دې چی دی ابو بکر او ماشاءالله څومره ښایسته نوم دې دی ماته نه راکې ولې زما چې نه راکې هغه زړه نه دی نکریزه کې ښه نکریزه کومه وه ده ښه نکریزه موږ سره وطنۍ پاڼه هم شته دی او میده هم شته دی پاڼه په څو ده کیلو هم شته دی پاو هم شته چارک هم شته دی هر رقم ته شته دی ښه نکریزه وړې پاڼه چې دی پاو 100 دی او ګزاره حاله وړې 100 دی دغې میده چې دی پاو 100 دی د رنګ والا 100 د پېښوري اتیا دی ولې پېښوري خو کرام ډېر راځي ولې هغه ارزانه ده داسې دی هغه سره چې دی دا نور کلسمات رنګونه ګډېږي پوه شي هغه ارزانه تمامېږي او دا وطنۍ چې دی دا خلک ډېر خوښوي دا قیمته تمامېږي د ویښتو رنګ دپاره کوم یو ښه دی پاڼه ښه ده که کوم د ویښتو دپاره پاڼه ته که څوک نشي ټکولی دا یې پاڼه ده او که څوک یې میده دغه کوي دا یې میده دی ښه تا خپله کوم یو استعمال کړي ما نه دي استعمال کړي خو پلار مې استعمال کړي هغې بیا پاڼه استعمال کړې پاڼه استعمال نو ډېره مننه ځوانه خدای سلامت لره ژوندی اوسې په کار کې د الله تعالی برکت واچوه دغه ده که نه السلام علیکم څنګه یې جوړې څه یې ووایې دلته اوس ښه بادام کیلو په څو دي بادام کوم رقم بادام کابلي بادام کابلي بادام دا کابلي دي دا کابلي بادام دا په څو دي کیلو دا 15 افغانۍ 15 افغانۍ او دا رنګ والا دي که بې رنګه دي دا چې دی رنګ والا دی بې رنګه دغه دی بې رنګه په څو دي دا بې رنګه ښه نه خو چې دی په 140 دی هغه 140 دا په 140 او هغه کوم یو دي جلغوزه کوم یو څه جلغوزي دا جلغوزي نشته خو پستا او کاجو شته کاجو څو دی کیلو کاجو چې دا کاجو په 900 ده او پستا چې دا بیا په 800 ده 800 پوهېږې دا کاجو د کوم ځای نه راځي کاجو دوه رقمه دي یو د ویتنام نه راځي او د انډیا نه انډیا نه راځي زموږ په هېواد کې کاجو نه کېږي نه یاره مشکل ده موږ به ټول څه خرڅ کړي خو څومره معلومات لرو د ویتنام او د انډیا نه او زه خو معلومات په دې اړه باندې نه لرم دا کوم هغې کې لکه د بادامو غوندې پوټه کې لري څنګه یې ده یاره په دې اړه زه معلومات نه لرم که نه خدای پاک زموږ وطن ته دا میوه زر راولي چې د نورو دا بیا زموږ وطن کې ښه پرېمانه کېږي هغه پستا بادام او دا به زموږ د وطن وي دا بیا ښه پرېمانه دا زموږ د وطن دی زموږ د وطن د خو ګران دي څوک خوړی نه شي خوړی نه شي دا زموږ د وطن میوه خو باید همداسې وي او زموږ وطن ښه میوه چې د ټول بل ملکو ته زیات ګران دي او بالکل نو په چارو کې د بریالیتوب غواړم الله تعالی دې په کاروبار کې د برکت واچي ډېره مننه موږ نه هغه سلسله نرخونه هم کول الله دې سلامت لره کور ودان الله دې ونازوه ډېره مننه درنو ملګرو را سره پاتې شئ اختر نه یوازې چې د قربانیو لپاره دی بلکې کله چې د قربانۍ وخت تیر شي نو بیا چې کله برابرېږي چې واچول شي چې دپاره بیا یو څه میوجات پکاري چې هغه میوجات دغه دي درنو ملګرو راځئ مخکې ورځو او دغه ساحه هم در باندې ګورو
او خبرې اترې به هم کوو ټوکې ټکالې به هم کوو هېوادوالو سره سلام علیکم وعلیکم سلام دا څنګه دي دا ارزان دا چارک په څو دی دا چارک یو نیم سل دی یو نیم سل او په دېرش روپۍ په دېرش نه ورکوي دا در 15 روپۍ حساب ښه چاکلیټې کوم یو دي چاکلیټ ایراني راته روانه دي ایرانی درته راغلم ایرانی وړي نه 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 وطن میوه به راته راغلي وطني وړي او وطني به درکم درته دا نه بل راواله دا وطني دی ایرانی دا ایرانی دی دا تاج دوبۍ والا دی خطاج دوبۍ ادب سودي دغه تا د پر سل لګي او د بل لپاره په سودي او بل لپاره هم اتیا. تا د لپاره هم سل احسان مې را باندې کوي تا د لپاره سل زه بل لپاره سودي هغه د لپاره هم سل دا نه چی شو تا په دې شا کې 15 به درکې حساب قدر دو پاکټ راته که 500 افغانۍ به درکم بل شي ها نور بس 500 افغانۍ دو پاکټه نور وایا ډېره مننه او دا د کوم ځای دی دغه تاج دی دوبۍ والا دوبۍ والا دي ښه دي دا اول دی دا په سودي یو پاکټ دا پاکټ یو نیم سل دی او یو کیلو دي نه دا وسو دی 200 ګرام دي ډېره مننه ځوانه رب دې سلامت لره ژوندی اوسې کور دې ودان ګوره ما دوکانداري کړې څنګه مې سنبال کړې فضل منې که نه دکاندار آفرین زه نو همدا چې خو سکه شاګردي را باندې وکړه که نه دلته شاګردي بدل یو نیم سل افغانۍ د ورځې راکوه زه به سره کار کوم هیڅ مشکل نشته هغه سیټ ته ودرېدم شاګرد شولم یو نیم سل افغانۍ باندې دا سره شاګرد شوی دا وایي شاګرد شو صحیح دی هغه لاس ته به ودرېږي یو نیم سل افغانۍ صحیح دی صحیح ده راکې را ده بیخي زنده باد یاره کور مو ودان کور مو ودان الله مو ښه نو دا خو بازار دی او بیا ډن غاړه د ورپسې اخوا د نورې کیسې د کلچپزي ده که نه خو راځئ په همدې ځای راټوله کړو خبره درنو ملګرو دا د جمعې مبارکه ورځ وه سبا د اختر لومړۍ ورځ ده او تاسو ته مو دغه خپرونه په جلال آباد ښار کې برابره کړه تر څو د دغه زیانزور تاسو ته وړاندې کړو په دې تمه چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي موږ به لږ شان سودا وکړو که سبا تاسې راتلی چې ستاسې دپاره موږ آمادګي نیولې وي تر بیا ښې چارې د الله په امان